د بخونکي او مهربان خدای تعالی سختن د سترې نامې سره درنو کتونکو زه یم ستاسو ورور ستاسو کوربه حبیب الله همدرد او تاسو ګورئ انډس نیوز نیټورک. درنو کتونکو یو ډېر په زړه پورې او یو ډېر مهم تپوس کول غواړو دلته د یو ډېر مهم سړي نه چې په سیاسي سماجي او مذهبي چارو یو ښه کارپوه ډاکټر مولانا محمد اسماعیل خان زموږ سره دلته موجود دی چې د جماعت اسلامي خیبر پښتونخوا نایب امیر دی. دلته راغلی دی د هغې سره صرف یو مختصر خبره کوو. ډاکټر صاحب ستاسو نه صرف دغه پوښتنه کوو چې د کوزې درشخیلې د مټې تحصیل نه د غم خادۍ د تړون یو تحریک راپورته کیږي، دغه اغراض و مقاصد دغه نکات تاسو ولیدل هم څه ګڼئ د دې وړتیا ته د دې اهمیت ته او که چېرته داسې وشي چې کم دوی غواړي نو معاشرې ته به څومره سکون میلاو شي؟ جی بسم الله الرحمن الرحیم. د ټولو ناول خو زه د مټې تحصیل دا چې کوم ملګري ما خواته ولاړ دي او چا د غم او د خادۍ په حوالې سره د اسلام د تعلیماتو مطابق یو تحریک شروع کړی دی. د دې تحریک ټول نکتې ما د دې انټرویو نه مخکې ولوستې، ټولې د شریعت مطابق دي، د قرآن و سنت مطابق دي او زمونږ معاشره کې چې کوم تکلفات پیدا شوي دي، کوم رسمونه چې دا اکثر رسمونه موږ ته د هندوانو نه پاتې شوي دي، موږ د قرآن و سنت نه غافل پاتې شو. د هندوانو هغه رسمونه نن زموږ ژوند مشکل کړی دی. زنانه په کورونو کې د نکاح نه بغیر پاتې دي، د هغې سره نکاح څوک نه کوي ځکه غریبانې دي، د هغې پلار او د هغې خاندان هغې له جهیز نشي برابرولی، هغې دپاره هغه رسمونه نشي برابرولی، هغه خونۍ او خانکي او نکریزې او پلان او پلان او د بېشماره د جهیز چې کوم رسمونه دي او د جهیز چې کوم سامانونه دي د هغې په نتیجه کې واده مشکل شوی دی او بیا د هغې په نتیجه کې چې کوم خطرناک نتایج راوځي نو هغه د بدکارۍ او د بد اخلاقۍ په نتیجه کې راوځي. چې نکاح کله مشکل شي نو ظاهره خبره ده بیا پکې بدکارۍ ته لارې هوارې شي. دا تحریک زه د هغې دپاره دعا ګویم چې الله دا کامیاب کړي. دا چې څومره سادګي د اسلام د سادګۍ دین دی، د صحابو ژوند ځکه آسان تیر شوی دی چې دا بې تکلف او اقلها تکلفا کم تکلف والا د چا د وس مطابق چې قرآن کریم کې دا کار د وس مطابق وکوي، مهر د وس مطابق مقرر کوي او همدغه شانتې چې څومره بل چاله څه شی ورکوئ، څه د غم خادۍ څومره طریقې دي په هغې کې اسلام داسې قوانین ساده ورکړي دي چې هېڅ څه خرچه نه راځي او ډېر په اسانه باندې دا کارونه کېږي. په واده کې اصل مقصود د جنۍ کور ته راوستل دي او د یو هلک دپاره د هغه د ایمان د حفاظت یو ذریعه او د نیک او د صالح اولاد پیدا کېدو یو ذریعه برابرول دي. هغه د دې ټولو رسمونو نه بغیر هم کېدی شي او د دې په نتیجه کې هغه کار مشکل شوی دی. د دې تحریک زه یوازې حمایت نه کوم، بعضې کارونه په معاشره کې داسې څه خلک د الله بندګان چې هغه کار کوي نو هغه قابل تحسیني چې سړی تحسین وکړي. بعضې کارونه قابل تقلیدي، دا قابل تقلید کار دی. په کار ده چې یوازې د مټې تحصیل خلک نه دا مسلمانان نه بلکې په سواد کې او په سواد کې نه بلکې په ټوله صوبه کې او په ټول ملک کې دا تحریک عام کړی شي او دا یو اویرنس او یو بیداری پیدا شي چې خلکو ته نکاحونه آسان شي او د غریبانو زنانو دا لوی مشکل هم حل شي چې هغه په کور کې ناستې دي سپین سرې شوې او رښتې دا وی نشي کېدی. الله تبارک وتعالی دې دا زموږ وروڼه نورم کامیاب کړي او الله دې دوی له د دې کار د کامیاب ساتلو نورم توفیق ورکړي. جزاکم الله خیر. ډېره مننه ډاکټر صاحب. بس وړه پوښتنه یو کوم، په سوشل میډیا مې ستاسو یو کلیپ کتلی و چې په هغې کې تاسو د چې کومه جنۍ واده کېږي دلهن چې ورته وایي یا ناوې د هغې د سامانونو حوالې سره ډېره ښایسته خبره کړې وه چې د پښتنو هم نه بلکې دا د سړیتوب خلاف ته چې سړی په دې تمه چې جنۍ به راځي زما کور ته ماله به کټ راوړي ماله ډېر ښکلی تفصیلي نو که لږ د هغې هغه ذکر یو ځل بیا وکړې نو ډېره مننه به جي. هغه دا ښه تاسو ماته خپله خبره را یاده کړه. زما په نسبت باندې یم او دا د ټول پښتنو په نسبت باندې کله کله زموږ نه خبره یېره شي او هغه موږ داسې د تضاداتو شکار شو. د دې نه مخکې یو بله خبره چې موږ کله ناوې کور ته راشي نو موږ په کور کې دا زنانه زموږ د پښتنو د معاشرې چې کوم کلچر دی دا خواښې د زنانه ته نه ښکاره کوي، د هغې نه پټه ساتي او خاص زنانه چې راځي هغې ته یې ښیي دا خپله نګور. لیکن د دې نه لږ ساعت مخکې چې دا د بل ځای نه په ډولۍ کې را روان وي په ګاډي کې نو هغه ګاډی سنبال کړی او دې ته څیرې اچولي چې ټوله دنیا ورته ګوري. دا خو څه طریقه نه ده که نه. د دې وجې نه د دغې د راوړلو طریقه هم دا دوی چې پکې لیکلي دي چې د 5 ګاډو نه به زیات نه وي دا ډېره ښه خبره ده. د دې نه هم چې کمېدی شي کم دې کړی شي بلکې ناوې خو په کار ده چې پلار یې په خپله را روانه کړي او کور ته یې سره راولي. لیکن که څوک پسې ځي هم نو شریعت کې د دې ممانعات نشته لیکن دا د ساده وي. د سامان په باره کې ما مخکې دا خبره کړې ده چې دا کم غیرت دی د پښتون چې دی خپلې ښځې ته وایي چې ته ماله سامان راوړه زما کمره ماله سنبال کا د ده کمره ده د ده کور دی. دا د غیرت تقاضا ده چې دی به فرنیچر خپل اخلي
دا د شریعت حکم هم دی چې د به د خپلې کمرې دپاره د خپل وس مطابق واده له ته سامان کوي نو ولیمه به ته کې دا به د جنۍ کور نه کوي. نن د جنۍ پلار هم ولیمه کوي. دا د یورپ طریقه ده. زه جاپان ته تللی وم نو په جاپان کې هلته خلک وي چې واده کېږي نو هلک او جنۍ خرچه شریکه کوي. د ولیمې چې کوم هغه ډوډۍ کوي خلکو له په شریکه باندې کوي. نو هغه خو په شریکه ولې کوي؟ بیا هلک جنۍ ته وایي چې زما کره زما واده دی نو ستاسو غم خو دی تا ستا هم واده دی که نه. دا د هغه ځای نه هغه کلچر را روان دی چې دلته هم د جنۍ پلار ولیمې کوي. د جنۍ د پلار په سترګو کې خو په دغه ورځ باندې اوښ کوي. د جنۍ د مور په سترګو کې اوښ کوي. د هغې خو جړا نه ودرېږي. هغه خو د ډولۍ چې وځي د کور نو هغې ته رسېږي ښکاري لکه زما د کوره زما د بچۍ جنازه ووته. دی ورته دلته وایي چې ته ما دلته ډوډۍ هم وکړه میلمانه به راځي ولیمه هم وکړه بیا دلته زما په کور کې ما له سامان هم واخله ما له لوښي هم والو ما له کچن سیټ هم والو ما له فرنیچر هم والو ما له فریج هم والو ما له ډینر سیټ هم والو کچن سیټ هم واله. دا د غیرت تقاضا نه ده. دا د غیرت خلاف خبره ده. بیا خصوصا پښتانه چې دا کار کوئ نو زه تاسو لږ باندې سوچ وکړئ نو ستاسو د غیرت خلاف خبره ده. د دې وجه نه د دې نه واوړئ کوم کارونه چې د غیرت نه وي د غیرت د تقاضو خلاف وي پکار ده چې پښتانه یې کم از کم ونه کړي. جزاک ډېره مهرباني ډاکټر صاحب چې موږ هم دغه وخت راکړو کور مو ودان الله مو راته ژوندي لره. ستاسو په علم کې راولم چې دغه تاریخ د کوزي درشیلې نه ډاکټر ملک محمد انور خان صاحب او د دې سره استاد خادم الله خادم صاحب شروع کړی او د میډیا چې کومې چارې دي هغه زما په ذریعه کېږي. کور مو ودان چې دغه قیمتي وخت هم موږ له راکړو دغه یو څو شیبې هم زموږ د کتونکو په نوم کړي او دغه ډېر مهم پیغام و چې هغې ته موږ دا دومره انتظار وکړو. ډېره مننه تشکر هم د دې سره کتونکو زموږ دغه ورکوټې پروګرام خپل پای ته رسي. خپل قربا حبیب الله هم درته ورکوي اجازت ته ملتیا مو مننه کوم د لوی الله په امان.